ځان مالداره کېدو لپاره د یو ځان مالداره کېدو لپاره څومره کورنۍ ته په در کې ظالمه یو ته مالداره کېږي که نه یو کس یو ستا کورنۍ ته مې بېدره شي او په سوونو کورونه یې تباه وباه کړه اخر خدای را بځې او د دې ماشومانو د دې کورونو د دې به الله تعالی تا نه تپوس کوي تا نه ولې چې ته ظالم یې ته د ماشومانو د هغې د میندو خویندو وینه څکې الله تعالی به تعالی تاسې سزا درکوي چې د دې ماشومانو به ناسي او ستا به ګروان. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو دا ویډیو کتل او زما په سترګې اوښکې راوستې نو د ښکلی ډایلاګ یې ایستلی دی. نو نن ثقافت شیف فاونډیشن وال د 12 سره دومره ښکلی کار یې کوي، دومره ښکلی خدمت کوي د انسانانو. دا نشیان دي بس نشیان دي علاج کول. نو الله پاک به دله ډېر اجرونه ورکړي د کاشف فاونډیشن والا، ځکه چې دا انسان یو کم بوډرین دي، دا په خلکو په نشت اچولی دي او دا کاشف فاونډیشن والے دونه روغ ښایسته علاج الله ډېر ښایسته سړی وباسي. نو بیا هغه 3 میاشتې علاج له وکړي، هغه علاج لپاره بیا خپل کور ته لاړ شي، خپل بچي دا ټول خو بس چا ودونه کړي. ډېر خلک نن سبا بوډرین دومره ډېر شوي دي، هر کور کې یو نشي، یو او دوه خامخا نشي. نو بس دومره ډېر شوي دي. نو نن سبا روغ ښایسته ځوانان دي، به د په نشو راړېدلي به نشې کوي. نو دیو له به پلار او میندې پلاران دا راغټ کړي، دې له به بچي هغه راغټ کړي او بیا وساتي، دې ډېر تمې چې هغه راغټ شي، هغه په نشو ککړ شي، نشو ډېرانونه ګرځي، د ډېرانونو لپاره دي. نو نن سبا نشې ډېرې شوي دي. نو بوډرین دومره ډېر شوي دي په کارخانو کې، هلته لاړ شئ کارخانو کې دومره ډېر لاندې هغه لاندې ناستې میټرو فولل لاندې. نو بوډرین ډېر شوي، زنانه پکې راوتې دي، نشه ډېره شوې ده. نو الله پاک دې اوس خیر وکړي. نو کاشف فاونډیشن والا ډېر ښایسته کار روان کړی دی، الله پاک به دله ډېر اجرونه ورکړي، ځکه چې یو انسان روغول او تربیت کول ساتل او بیا ښایسته دې 5 ټیمه جمع هم کېږي، تلاوت هم کېږي. نو او داسې موږ ته ټولو مسلمانانو ته پکار دی کاشف فاونډیشن ورسره ودرېږي، ځکه چې یو انسان علاج کول دې باندې غټه خرچه راځي. نو 3 میاشتې علاج یا 3 میاشتې کې دا ساتي، نو غټ ټیم غواړي او غټ محنت او خواري غواړي. نو کاشف فاونډیشن ډېر ښه خدمت کوي د ټولو پاکستانیانو. دا روغ انسانان دي، زموږ استاد انسانان دي، خو بس سر په نشه باندې راواوړي، بس بیا په ځان نه پوهېږي، په ډېران یو ډېران او بل ډېران باندې ګرځي. بس کاشف فاونډیشن والے راونیسي، خپل علاجونه کوي، ډېر پکې پریم دي او بس کاشف فاونډیشن ډېر ښه کار کوي. د کاشف استاد ډېره مهرباني، تا ته په 2 لاسونو سلام کوو، ځکه ډېر ښه کار کوي. نو موږ ته پکار تا اپریشیټ کوو. نو او د ویډیو کتلو ډېره مهرباني، والسلام.